مریض چې دی اکرام هغې کور کومې دی دا دی او د زنانه نه لیکل او د څوک راځي سلام رورخی صدقه ده خلاری ده مرا پاسیگه رایشو ننگالیه ننگالیه مشکلتی وای خپله وای جوړه ورور جوړه صدقه ده خلاری ده تکلیف دې څه ده ورور زه تبرکلوز یم ها دا درې میاشتې کېږي چې درې میاشتې روان دا خو داسې دی چې قاري صاحب اکرام نومېږي او د دې مستالي اوسېدونکی دی او غالبا پنځه شپږ بچي دي ټول واړه دي هماغه مشره درکۍ هغه وه چې هغه تا ولید هغه چې را روانه وه او دغه یوه کوټه یوه نیمه کوټه کور لري او مریض دی په دغه حال پروت دی نو همدې لپاره مې تاسو ته ټلیفون وکړم چې راشئ او نږدې نه یې وګورئ مخکې له دې نه چې مریض شي څه کار کوو مخکې له دې د یو چا دوکان و هغې کې شاګرد و وټکپور کې د ماماګانو دوکان و هغې سره شاګرد یې و 10,000 کلدارې لکه چې ورکولې د میاشتې هغوی سره یې کار کولو بس اوس مریض دی پروت دی کور کې څونه وخت کېږي ورور بیکاره شوی ته زما دا لکه دوکان نه خو مخکې بېکاره شوی وم خو دا مریض مې چې دا درې میاشتې کېږي مکمل په کور کې پروت یم که نه او قرضونه مرضونه مې راوښتي بل هغه کوم ډاکټرانو ته وایي ته خپله فروټ او دا وطني چرګان یو شی دی تبرکلوز دوی سره استعمالوه که نه اوس یاد اخرنۍ تاسو پوښتنه وکړله نن غرمه ما دا چیرې دغه ډوډۍ مې خوړلې د غرمې دغه که نه او قرضونه زیات دي نن سبا څوک قرض هم چا سره نه کوي کوم چې مې قرض کړي دي نه بس دی او بل د تبرکلوز نه بغیر د ما ګردو تکلیف هم دی پختې دا مې تبرکلوز والي دي یا څو نسخه دوی مې وکړله ډاکټرانو شخصي که نه اوس د هغې دغه موږ سره نه چې زه پوخ علاج دې وکړم دا کرونا او قرنطین ټول په کور تېر کړ ډېر وخت وشو په کور کې پروت یم رښتیا نو د کومه کېږي عاید څوک در سره کومک کوي نه کوي د اوسه پر مې را قرضول کول که نه خلکو نه د دوکاندارانو قرضدار یم نور خلکو قرضدار یم نغدې مې خلکو نه راغېستې دي هغې نه مخکې زه خپله قرضدار یم اوس نن سبا داسې هغه د قرض خلک هم ورک شوي دي چې چا ته ویم که نه نابلدې نه راکړي بلدي وایي موږ خو قرض درکړی دی هماغه بس دی نور وس نه لرو نو حالت دغه تاسو ګورئ دې ته راورسېدو زه نه غواړم زړه دې خفه کړم اما دلته چې ته په دې کټ کې پروت یې زړه کې دې څه تېرېږي چې تر کومه به پروت یم بس الله ته مې خپل ځان دغه کړی نو سپارلی چې الله او ګرمي خو دلته ډېره ده چې وسایل د ګرمۍ لپاره لرې نه لرې اوس زه خو بس خپله ګزاره مې چې دغه پکې دی نو دا مې روانه کړې ده پیسې ورته ورکړه کاشکې زمونږ وروره ډېر څه د وسه کېدل دا د مدثر پیسې دي او خدای دې وکړي چې په دې د لږ کم و تم وشي د ټلیفون نمبر دې ووایه که څوک وغواړي له تا سره مرسته وکړي چې مستقیم درته زنګ ووهي ته یې ټلیفون نمبر د دې سره شته 11 بیا یې ووایه یعنې 00 چک که او چې غلط نشي وی ګوره نمبر ورته چک کړئ نمبر چک 0 11 دا کم نه شو او 200 دی صحیح شو بیخي نو د چا چې دی هغې ته دعا کوه نور که څوک غواړي چې مرسته ورسره وکړي مستقیم دغه د ټلیفون شمېره ده کولی شي زنګ ورته ووایي مننه کور دې ودان سلامت اوسه مننه کور ودان خیر اوسې ورور خیر اوسې خدای په امان